الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلا خبره کوي بلا فائدہ کی کله چې متصل منفصل ګڼ جمع وي یا ډیر ځایونه کې وي باسماء هؤلاء سوداني دي درې ځای نو په همدې قواعدو د قیاس وکړی شي دا بره چې کوم قواعد ذکر شو په همدې څه وکړی شي صحیح یعنی مطلب که چېرته یو شان وو اوس وګورئ باسماء ها کې منفصل ده او لا کې بیا چې دی نو بیا متصل ده دغه متصل دغه دویم متصل سره مساوات جایز ده که نه او منځ کې منفصل ده په دې منفصل باندې دواړو ته یا مساوات دی او یا ترجیح ده نو ښه خبره ده چې جنجال نه راخلاص کړي نو درې واړو کې به څه راولي مساوات راولي دغه د ځان د خلاصولو اسانه لاره ده ځکه هغې کې خو تیار مساوات جایز دي که نه دا چې مثلا یو کې جګېږي یو کې ټوټي کیدی شي چې کوم ځای کې درنه او که په درې واړو کې ټول مساوات وکړي کیدی چې صادم دومره یاري در سره ونه کوي سم مسله ده که نه چې بې ځایه وقف کولو ته مجبورېږي نو درې واړو کې چې دی نو بیا هغه اوسطه درجه انتخابولو پکار دي چې درې واړو کې څه شی راشي مساوات راشي نو مساوات په صورت کې خو د ها والا مد په چې دی نو بیا اسماء او هؤلاء مد باندې جګول به بیا ترجیح د ضعیف وي په اوي باندې واضحه شو انشاءالله دغه قواعد چې کوم پورته ذکر شو په دغه باندې د قیاس کې متصل د متصل سره مساوات متصل د منفصل سره ترجیح په ضعیف په قوي باندې او که منفصل د متصل سره شو نو دلته چې یا مساوات دي او یا ترجیح د قوي د په ضعیف باندې او که چې ترجیح د ضعیف په قوي باندې راغی نو په دغه صورت کې بعد شي غیر صحیح وجب وي دا بیا چې شي ناجایز وي بل وایي چې د متصل حمزه د کلمې په آخر کې واقع شي متصل کې ګوره خبره بدلیږي اوس متوجه شئ اوس په متصل کې سبب د مد څه شی وي حمزه او متصل خو وایي دي ته چې حرف مد او سبب مد یوه کلمه کې راشي او دلته سوال دا چې متصل دپاره حمزه سبب ده خو د کلمې آخري حرف راوګرځېږي یعنی موقوف علیه شي چې شي دا خبره اگر که په اجرا کې ما تاسو ته حل کړې ده خو دلته کتاب اوس راغستی دی وایي چې که واقع شي په هغې باندې وقف اسکان یا اشمام سره وکړی شي لکه یشاء دا کوم مد ده مد کوم یو ده متصل اوس راته وایي چې وقف کوم یو ده صحیح شو تاسو اسکان ته ګورئ او مد ته نو چې مد کوم یو ده مد متصل ده ولې متصل ده ځکه چې سبب حمزه ده سبب اوس سوال دا پیدا کېږي یشاء کې خو سکون هم واقع شو او هر کله چې د حرف مد نه وروسته سکون واقع شو نو هغه به کوم مد وي مد عارض وقفي نو دا اوس یشاء کې مد عارض وقفي ده که متصل ده ولې متصل ده سبب او حمزه اصلي ده اصل ده او هلته چې کوم من سکون واقع کړی هغه سکون اصلي نه ده هغه موقتي راغلی ده چې موقت یو موقت شي دپاره اصل شکل د لاسه نه ورکوي ښکاري داسې چې دلته د وقف په صورت کې مخکې ورځ کې چا وویل ما د وقف په صورت کې مد عارض وقفي کېږي مد عارض وقفي کېږي ولې چې ځکه سکون واقع شو ظاهرا خو د هغې خبره درسته وه خو دلته اوس خبره دا شوه چې مد عارض وقفي یعنې عارض او حمزه اصلي نو حمزه اصلي ته به ترجیح ورکول کېږي دا به متصل وي د وقف په صورت کې متصل ده او د وصل په صورت کې هم متصل ده ځکه حمزه خو په دواړو حالاتو کې باقي پاتې کېږي صحیح شو نو دقیق خبرې ته اشاره ده په دې کې ته اسکان هم کولی شي او اشمام پکې هم کولی شي یشاء کوم وقف مې وکړو اسکان
یشاء صحیح شو اشمام ګوره سترګو باندې معلومیږي نور اخوته اوریدو کې تفکیک نشي کېدلی چې دا اشمام کوي او اسکان کوي ځکه د اسکان او د اشمام ترمنځ فرق همدغه د شونډو راویستل دي بغیر د اواز یا مثلا قرو اسکان ده صحیح شو نسی صحیح شو نو په دغه وخت کې طول هم جایز ده د سکون په وجه سره به قصر جایز نه وي ګوره قزما یو نقطه مې تاسو ته ویلې وه چې د وقف په حالت کې د مد فیصدي د نورو نه لږ څه کېږي دلته ویل چې یو روایت داسې ده چې په مد متصل کې قصر هم جایز ده یعنی قصر نه مراد هغه قصر نه ګوره چې په مد اصلي کې و دا قصر جمع قصر جایز ده خو دوی وایي د وقف په صورت کې به قصر نه لګاړه ہے ځکه مد کوي که نه هم مد شو هم وقف شو د وقف د وجې نه دې فیصدي څه کېږي لږ ډېرېږي یعنې موږ په طول تعبیر چې موږ کوو یو څوک د طول 4 الفه طول کولی شي 15 الفه طول کولی شي که دی په عادي حالاتو کې 4 الفه طول کوي نو د وقف په صورت کې بیا دا 1 الفه اضافه کوي په عادي حالاتو کې 15 الفه طول کوي د وقف په حالت کې به شپږ نو شپږ آخري حد ده شپږونه اخوته بیا جایز دلته بقه نقطې ته اشاره ده چې د وقف په صورت کې یعنې موږ داسې ویلی شو د وقف په صورت کې د مد فیصدي څه کېږي اضافه کېږي لکه قلقله کې چې موږ ویلی وو د قلقله د وصل په حالت د وصل د حالت نه د وقف په حالت کې لږ شي ده زیاتوالی راځي دې دپاره چې په دې صورت کې د سبب اصلي الغا او د سبب عارضي اعتبار لازم راځي او دا جایز سبب اصلي دلته حمزه ده او سبب عارضي دلته سکون ده نو په دغه صورت کې کچیرته وایي موږ لکه دا خبره وکړو چې په دغه مثالونو کې چې پورته ذکر شو یشا یا قرو یا نسی کې مد عارض وقفې راولو نو دلته سبب اصلي څه کېږي ملغا کېږي سبب اصلي لغوه کېږي سبب اصلي څه شی ده حمزه او سبب عارضي سکون نو دې ته به اعتبار راځي یعنې عارضي شي ته اعتبار ورکول کېږي او اصلي شي چې دی ملغا کېږي نو دې وجې دې ته متصل ویل جایز دی نه مد عارضي صحیح شو او که چیرې وقف بالروم کړی وي دا د اسکان او د اشمام په صورت کې خبره وه او که وقف بالروم یې کړی وي نو بیا دا څه کېږي توسط وقف بالروم کوم حالت کې وقف بالروم په خپل حالت لري و دغه مثالونو کې یشا یا قرو نسی کې کوم مدونه کېږي اوس هلته وګورئ که نه مفتوح ده که مضموم درې واړه نسی او دو مضموم دی یو یو صحیح شو که نه نو اشمام چې کېږي خو په پیش باندې کېږي او که چې روم کېږي صحیح شو یعنې د کسري په صورت کې یا همدغه د ضمې په صورت کې که چېرته روم کول وغواړې بیا په دې کې طول نشي کولی څه شی به کوې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين